رب العالمین قرآن حکیم کے فرمائی الف لام میم احسب الناس خلق دا خیال کئی چې صرف دوی با کلمه لا الہ الا اللہ وی مسلمانان بشی ایمان بروڑی او د دین او د اسلام په خاطر به د دې په وجود باندې د دې په مال کې څه قرباني را نشي او بیا به بچ شي داسې نه کېږي د ایمان سره سره به په خپل مال کې په خپل بدن کې په خپل اولاد کې په خپل جون کې د الله عیسی کوي مسلمانی د الله او د رسول تابعداري ته وایي مسلمانی د آخرت د جون فکر ته وایي مسلمانی دې ته نه وایي چې سړی د دنیا کې او د دنیا په مال دولت کې مشغول دی او الله او رسول ته یې دی آخرت ته یې دی یده ته قبر زنقدن آخرت الله او رسول ار وخرا مخ کی دا مسلمان دی پورا کامیاب مسلمان نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک چې کړه خلق ته د ایمان او د اسلام دعوت ورکړ دا ډېر سخت وختو ځکه په مقدس مکه چې څومره خلکو ټولو به شرک او الله سره به بل معبود او بل خدای شریک ګاڼه که د مکې مشرکانو هغوی به هم شرک کو الله له شریک ګاڼه که یهودیانو هغوی الله له زوی ګاڼه عزیر علیه السلام وی د الله زوی دی که عیسایانو هغوی وی عیسی علیه السلام د الله زوی دی که مجوسیانو هغوی اور ته عبادت کو اور ته خدای وی وخت داسې و چې سخت وخت او یقینا په دغه سخت وخت کې چې کوم خلکو د نبی علیه السلام مرسته کړې ده دغه خلک ایماندارو حضرت ابو ذر رضی الله عنه د نبی علیه السلام مبارک صحابي دی ډېر عجیبه صحابي یو ځان له حیثیت لري دی په خپله د خپل اسلام قصه بیانوي چې د ایمان او د اسلام نه مخکې به وایي ما چې ته په کفر کې هم د بوتانو عبادت نه دی کړی زه د الله تعالی د یووالي د توحید قایل ما به الله یو دی او د ایمان نه مخکې به ما دا کلمه وي په کفر کې او په جاهلیت کې هم چې لا اله الا الله دا به ما مخکې هم وي مونځ به مې هم کو چا دې تپوس وکړو چې مونځ به دې مخ به دې کوم خوا ګرځو وی ارض الله موجود دی چې کوم خوا به مې مخ کړی خوا به مې مونځ کو مونځ به دې څنګه کو وی بس وبدرېدم الله به مې یادو ټیټ به شم الله به مې یادو په ځمکه به پرېوتم الله به مې یادو ځکه چې نبي علیه السلام یې نه لیدلی او نه د مونځ طریقه ورځي د جاهلیت زمانه ده نه پیغمبر شته چې ورته مونځ وښیي په خپل سوچ او فکر به ښکته پورته کېدم چې کوم خوا به مې مخ کړې اخوا به مې توجه کوله خو یاره په زندګۍ کې چې پیدا شوی نو ما د بوتان عبادت نه دی کړی ما ته د خپل عقل دا وی چې دا بوت خو تا په خپل لاس جوړ کړو دا خو تا تراشلی دی دله خو دا سترګې او دا غوږونه او دا خوله تا جوړه کړې ده نو چې کوم شي ته په خپل لاس جوړ کړې نو هغه ستا مشکلات حل کوي چې کوم شي ته په خپل لاس جوړ کړې هغه تعالی هېڅ فایده نشي درکولی نه درته څه ضرر رسولی شي د ده قوم چې دا ټول رهزنان او ډاکوانو دا ابوذر غفاري رضی الله عنه قوم بنو غفار ورته وایي بنو غفار قبیله د مکې نه چې شام ته سړي دي نو په لاره کې دا قبیله پرته ده ډاکوانو په لاره به یې قافلې لوټ کولې قافلې به یې شکولې به ټول قوم زما ډاکوانو وایي ما هم د جاهلیت په زمانه کې د اسلام نه مخکې دغه کارونه کول ځکه نبي علیه السلام مبارک الله په داسې وخت کې راوست چې د جاهلیت او د ګمراهیت توره تیاره ده الله خیري مخلوق ته چې زه غواړم نو دغه د جاهلیت خلق دغه توره تیاره کې ګمراهان خلق د دې نه داسې انسانان جوړوم چې تر قیامته پورې به د هغې مثال په مقدس مکه پیدا نه شي دغه خلقونه عمر فاروق رضی الله عنه جوړ شو دغه خلقونه ابوبکر صدیق رضی الله عنه جوړ شو دغه خلقونه عثمان ذو النورین رضی الله عنه جوړ شو دغه خلقونه علی مرتضی رضی الله عنه جوړ شو داسې نقشې ته جوړې شوې داسې شکلونه ته جوړ شو چې په مقدس مکه تر قیامته پورې به داسې هستی پیدا نه شي نه هغسې اخلاق چې کوم د صحابه کرامو نه هغسې کردار نه هغسې گفتار نه هغسې عهد و پیمان چې په دغه خلکو کې موجودو په مقدس مکه به پیدا نه شي دا د نبي علیه السلام د مبارک هدایت هغه رڼا وه چې الله د هغوی زړونو ته ورسوله
نو دی وی ما هم رهزنی او ډاکې کولې او قوم به مې کولې. وی یو ځل ما ته یو سړی و چې ای ابو ذره د خپل نوم جندب دی، جندب د نوم دی. ای ابو ذره ته چې کومې خبرې کوې په مکه کې یو سړی پیدا شوی دی هغه هم داسې خبرې کوي. مې څنګه؟ وی ته مې چې لا اله الا الله او زه مکې ته تلم هلته م یو هلک دی هغه هم دا وایي چې لا اله الا الله. ستا په شان خبرې کوي ځکه د خو د بوتانو عبادت چې ده نه دی کړی په ژوند کې. وی ټک زړه مې راله چې یاره ما خو دا هم اورېدلي دي چې د آخرې زمانې یو پیغمبر به راځي. هسې نه دا هلکه غني. وی ورور ته مې وی چې ته لاړ شه او ته پوره معلومات واخله او ماله راځه. زه وی نوجوان وم ځوان وم. وی ورور مې لاړ مکې ته واپس راغی. وی ما ته یې وی چې یاره هغه سړی خو ما ولید هغه ډېر ښه سړی دی خلکو ته ښه خویونه ښیي ښه اخلاق ورته ښیي د بدو اخلاقو نه خلک منې کوي داسې یو سړی دی او د هغه خبرې مې م واورېدې ډېرې خشته خبرې کوي نه کاهن دی نه جادوګر دی نه شاعر دی نه حکیم او طبیب دی ډېر خشته سړی دی. وی ما مې ورور ته وی چې پوره دې پوهې نه کړم خو رېږه زه پخپله ځم او دې پخپله معلومات کوم. وی ځان سره مې خپل سامان په اوږه واچو او مکې ته لاړم. چې ورسېدم اوس یریږم چې دا ټول خلک خو د دې سړي مخالف دي دشمنان دي هسې نه چې ته د هغه په دشمن ورپېښ شم او ما راوپرځوي او چې ته سا رانه ونه باسي. نو کېناستم د بیت الله په خوا کې ځکه په جاهلیت کې خلک بیت الله ته تلل او طوافونه به یې کول او حجونه به یې کول. وی کېناستمه خلکو را باندې دا ګمان وکړه چې دا مسافر دی طواف یا عمرې ته به راغلي او زه م تپوس نه کوم زړه کې سوچ کومه چې یو ناشنا سړی ووینم ممکن ده چې دا همغه هلکي یا که په خپله راته چا وښو. وی ناست ما سهار نه تر ماښامه پورې او د زمزم په اوبو به مې ګزاره کوله د زمزم اوبه به مې څښلې هغې د ډوډۍ کارم کوي او د اوبو کارم کوي. د زمزم په اوبو کې دا خاصیت دی چې څوک یې څکي تنده خو ختموي تنده خو هر اوبه ختموي خو هغې کې الله دا یو خاصیت پیدا کړی دی چې لوږه هم ختموي. زمونږ بعضې بزرګانو شپږ میاشتې صرف د زمزم په اوبو ګزاره کړې ده ډوډۍ یې نه ده خوړلې او نورې اوبه چې سړی تږي نو 5 ګیلاسه او 6 ګیلاسه هم څکې شي او ته یقین وکړه د زمزم اوبه چې هلته څکې واړه واړه ګیلاسونه ورسره د پلاسټک پراتي سړی د 2 نه 3 نشي څکلی درنې دي لکه ډوډۍ چې سړی وخوري او پرې موړ شي دقه اوبه چې دی وڅکلې بیا د ډوډۍ ته زړه نه کېږي. او ما ته خپل یو ډاکټر خبره کوله هغه څه زه خو پرې نه پوهېږم خو هغه وي چې دې کې داسې اجزا په دې اوبو کې شامل دي چې هغه د ډوډۍ کار ورکوي د لحمیاتو او د دې ورته پروټین او قصې پسې ورته وایي دا پکې شامل دي په دې اوبو کې الله تعالی پیدا کړي دي. نو ابو ذر غفاري رضی الله عنه هغه فرمایي چې ما د زمزم په اوبو باندې خپله ګزاره کوله. چې ماښام شو یو هلک راغی حضرت علي رضی الله عنه د پیغمبر علیه السلام د قوم دا صفت په جاهلیت کې هم چې د میلمنو خدمت به دوی کوو چې څومره خلک به رالل بیت الله ته طواف له عمرې له نو د هغې خدمت به د نبي علیه السلام د خاندان په غاړو د زمزم د اوبو خدمت د دې د خاندان په غاړو ملکانه نظام و که نه په مکه مکرمه کې نو چاته یو خدمت و چاته بل خدمت چاته بل خدمت د زمزم د اوبو هغه خدمت او د میلمنو د ډوډۍ خدمت دا به د پیغمبر علیه السلام د خاندان په ذمه و. حضرت علي رضی الله عنه نوجوان دی کشر دی وی راغی ما ته وویل چې میلمه ته چې څه مقصد له راغلی جوړ الا نه دي پوره. وی مې چې نه زما مقصد لا نه دي پوره. وی راځه شپه به ما سره تېره کې او ډوډۍ به م در باندې زه وخورم. وی هغه سره کور ته لاړم وی ډوډۍ م را باندې وخوړه شپه مې مو سره تېره کړه خو نه هغه تپوس وکړو هغه خو دا ګمان وکړو چې میلمه دی راغلی دی بیت الله له او ما هم ترې تپوس ونه کړو. وی ما وی هسې نه چې زه ورته ووایم چې ما ته هغه هلک وښایه کوم هلک چې د پیغمبرۍ دعوه کړې ده نو دې چې ته د هغه مخالف نی او کوټه کې راپسې وجرنده نه کي مثلا او تکلیف راله رانه کي زم چپ پاتې شم دیم چپ پاتې شو ډوډۍ مې وخوړه اوده شم سار را پاڅېدم بیا د بیت الله خوا کې کېناستم په دې تمه او په دې خیال چې په خپله چې ته که یا د بل چا په واسطه تپوس نه کوم یېرېږم او دا هلک ووینم. بیا ماښام شو حضرت علي رضی الله عنه بیا راغی او بیا ما ته چې میلمه ستا حاجت جوړ لا نه دي پوره. وی مې چې نه وی راځه وی بیا را کور ته بوتلم ډوډۍ هم راکړه او جناب څه ورته ویلې کېږي خوب مې وکړو او نه هغه تپوس وکړه زه خو میلمه به یم
نو ما د یاري نه تپوس وکړو وی په درېیمه ورځ بیا ناستې ما هماغه د زمزم په اوبو دروازې خپله ګزاره کوم چې ماښام شو علي صاحب بیا راغی وی ما ته مېلمه ته جوړ شپې ته بیا پاتې مقصد دې نه دی پوره وی ما وی چې او وی راځه وی کور ته بوتلمه ډوډۍ راکړه او په درېیمه ورځ رانه تپوس وکړو چې مېلمه څنګه راغلی ستا خو 3 ورځې وشوې وی ما وی چې هلته ته ویم خو ما سره به وعده کوې چې دا خبره به راس کې ساتې وی بلکل وی ما چې لاس راله راکړه نو عربو کې دا یو صفت و چې یو خبره به دې ورسره وعده وکړه نو د هغې خلاف پې نه کوو په کفر کې هم او د کفر په وخت کې چې هر څنګه خراب سړی به خو چې راز به دې ورسره پټ وساته نو د هغې پابندي به یې کوله ګوره نبي علیه السلام مبارک چې دی چې کله هجرت کو نو چا ورسره هجرت کو لار ورته چا ښوله عبدالله ابن اریقط او کافر دی مسلمان نه دی هغه ورته هغه د لارې دلال و لارې به د قافلو سره به یو دلال ګرځېده هغې د لارې معلومې وي نو دې دلال نیولی و چې ته به مونږ مدینې شریفې ته رسې او دې کافر د مکې نبی علیه السلام سره پټه وعده کړې وه زه به تاسو بوزم څوک به م نه خبروم همقسې یې وکړه نبي علیه السلام یې په یو خاموش پټه لار د دریاب په غاړه مدینې شریفې ته ورسوم نو کافر دی که د دې د معنې وې خو فورا بیا الویلو چې پلانکي ځای کې ورته کېنی در روان کړی مې چې راګیری کې نو کافرو کې په عربو کې چې که کافر مو خو هغې کې دا یو شی و چې راز به یې ساته د وعدې پابندي به یې کوله نو علي صاحب ته وایي چې خبره درته کوم خو راز به ساتې چا ته باندې نه وی هغه وی بلکل زما وی لاس را لاس یې ورکړ وی زه خو راغلی یم او یو هلک دلته پیدا شوی دی او د پیغمبرۍ دعوی کړې ده د هغه طلب کوم تکلی کوم چې دا هلک به کوم دی څنګه به ورسره میلاو شم چې د هغه خبرې واورم علي صاحب خو پوه شو خوشحاله شو وی زه به سم ځای دې وموند سم ځای دې وموند مه یارېږه زما د تره زوی دی او زه د هغه ملګری یم هېڅ یاره چې ونه کې حضرت ابوذر وی مخکې مې رڼا پیدا شو خوشحاله شم چې دا د هغه دشمن خو نه دی دوست دی وی داسې کار دی د غرمې به دې بوزم ځکه چې د غرمې عربو کې ګرمي زیاتې خلک ودي هسې نه چې ځان سره د زره دروازې په مخه کړم او نبي علیه السلام له دې بوزم نو که کافرو ته پته ولګېده چې دا خو هم یو کس راغلی دی مسلمانېږي نو تا ته تکلیف ونه رسوي د غرمې وخت کې به دې بوزم خو په لاره چې ځو نو که داسې خطرناک سړي ولیدو که نه نو زه به د متیازو په بانه کښېنم او یا به د سپلۍ د ټیکولو په بانه کښېنم چې چڼیا برابروم ته به نه ودرېږې ته به نیغ ځې چې څوک را باندې پوه نه شي چې دا هغه د ملګری دی دومره سخت وخت و زمارونو ګورئ قسم دی هغه سړی زمونږ پښتانه چې وی د غنو په پولو راغلی ما نو دا زمونږ مسلماني او زمونږ د ایمان د غنو په پولو ګورئ مونږ ته راغلی دی څومره سخت وخت څومره یریږي چې په لاره چا ولیدو نو ګورې زه به ټیټېږم د قصد متیازو په بانه یا سپلی به برابرومه چې او ته به نیغ تېرېږې چې څوک را باندې پوه نه شي دی ملګری دی وی په دغه چل مې نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته ځان ورسو علي صاحب را سره دی وی چې ور ورسېدو نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته مې وکتل قسم دی وی دا مخ مې خوښ شو سوچه سړی د دې مخ نه هم ګورې پېژندلی کېږي سوچه سړی د خبرو نه هم پېژندلی کېږي چې خبرې مې واورېدې او د مبارک شکل ته مې وکتل د دې مخ نه شغلې رڼاګانې خېږي د ایمان مې د مخ نه پېژنګلو وکړه وی بیا مې وی چې صاحب زه راغلی ما ته 2-3 خبرې وکړه وی نبي علیه السلام مبارک راته 2-3 خبرې وکړې او بیا دعوت ته ایمان راکړه او زما زړه کې الله مسلماني کېنوله لاس مې نبي علیه السلام له ورکړه او مسلمان شو مخکې نه خدا کریمه ما وی علما ته خو پیغمبر نه دی معلوم یو ټکي مې پکې زیات شو لا اله الا الله محمد رسول الله اشهد ان لا اله الا الله د دې خبرې ګورې کوم چې د عبادت لایق رب العالمین الله دې بل څوک نشته او اشهد ان محمدا عبده ورسوله د دې خبرې ګورې هم کوم چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله برګزیده پیغمبر او بهترین بنده دی وی نبی علیہ السلام ما ته وفرمایل چې ابوذره زه خپل وطن ته پټ د الله عبادت کوه څه څیزونه راته وښول او چې کله زمونږ دا خبره ښکاره شي انشاءالله الله به ښکاره کړي نو زه به مدینې طرف ته هجرت کوم بیا به تال ته راځې اوس ایمان پټ ساته دی سویم مسلمان دی ابوذر په دې ځان پوه کې دی ډېر د لومبو خلکو نه دی دی 5 نمبر مسلمان دی د ده نه 4 کسان مخکې دا 5 نمبر دی
دا هغه زمانه ده سخت دور مضبوط دور او کلک وخت ده چې څوک د کلمې ذکر کوي بس غزارونه پې کېږي ایمان یې پکې پرېوت مسلمان شو وی ما ورته چې د الله رسوله دا دین خو حق دی او ما دا کلمه وی زه به دا اوس پټه ساتم والله کې پټو ساتم قسم په الله کې پټو ساتم زم او د الله د دشمنانو په دې ډله کې اعلان کوم نبی اسلام مبارک وفرمایي چې داسې مه کوه خیر دی پټه یې وساته او بیا چې کله ایمان په زور کې شي نو بیا به راځي نو چې الله رسوله مې منې کوه اوسنو اندازه ولګوئ هسې د ایمان طاقت ته تخیم د ایمان نه مخکې څومره یېرېږي چا ته غږ نه کوي چې دا لږ کم دی د ایمان نه مخکې درې ورځې تېروي رپرپې دی پې چا ته غږ نه کوي چا نه تپوس نه شي کولی که چا مېلمه که هغه ته هم غږ نه کوي او چې هغه ورته وایي هغه سړی چې ما ته ووایه سره راغلی لا اول ته وعده لي چې ګورې خبره به پټه ساتې دومره یاره یې په لکې پرته ده خو چې د نبي علیه السلام د مبارک لاس سره لاس ولګېد او مسلمان شو یاره د زړه نه ختم بس ایمان له تکو شو اوس وایي نبی علیه السلام ورته فرمایي چې خبره پټه وساته وایي نه پټو مړ مې دي کې څوک میدان ته وځو مسلمان به هم دقه د مسلمان نظر به په آخرت په دنیا بني چې ستا په آخرت نظر دی بیا به د مرګ نه یریږي بیا خو باید که مړ شم نو کوم خو الله له به ځم او که دنیا باندې ستا نظري بچي مې دي ښځه مې ده مال مې دی دولت مې دی که دا مړ شم دا به څه کوي هېڅ په ده نه جوړ نه شي راغې صاحب د بیت الله خواته او د بیت الله مبارک په دې مینځ کې په خوا کې په دې مطاف په دې مینځ کې ودرېد د قریشو په مینځ کې وی زه ابو ذر غفاریم د غفار قبیلې ای خلکه اعلان واورئ زه مسلمان شوم او د محمد صلی الله علیه وسلم په لاس مې بیعت وکړو او دا کلمه ویم چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله خو چې دا چغې وویله کافر پرې راغون شو او په لتو په سکونو او په والو شپې شروع وکړه او را ویې غورځو حضرت ابوذر وی دومره ووایلم چې په ځان نه پوهېدم پرېوتم بېهوشه شوم حضرت عباس رضی الله عنه دغه وخت کې لا هم ایمان پټ ساتي هغه راغی پې د پاسه ور پرېوت وی ای قومه دا څه کوې وی نه دی مونږ له دمکي راکوي مونږ له چلنج راکوي چې زمونږ مخکې دې چغې وی نه پرېږدو دې وجنو یې وی دی خو د بنو غفار د قوم سړی دی زمونږ د تجارت لاره چې شام ته ځو د ده په قوم ورځي که دی مو مړ که بیا به شام ته په کومه لار ځي سوچ نه کوئ تاسو او تجارت ته چې شام ته دی واپس راځي په کومه لار به راځي او د قوم خاصم په ډاکو باندې مشهور و بدبختانو دا څه کوئ نو خلکو سوچ وکړو چې واقعي د دا لږ وال وله ډېر دي خلک ته یې خوښ شو اوبه مو بیا پې واچولې وینې تېر چې کړې او چې په هوش کې راغی نو بیا پاسېد اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله بیا اعلان کوي د ایمان رڼا والله که پله کې پټېږي خو چې چا کې د ایمان رڼا نو خبره مې دې پورې کوله نو چې حضرت ابو ذر رضی الله عنه چې بیا غی راګیر کړ پاسېد بیا اعلان وکړ او بیا راوپرځو او ویې وهه نو عباس رضی الله عنه بیا ور پرېوت بیا یې خلاص کوي ظالمانو دا څه کوئ وی نه دې مونږ له چیلنجونه راکوي زمونږ مخکې د کلمې اوازونه کوي نه یې پرېږدو وی بدبختو لارم ده د په قوم ده د تجارت د شام نو که دې مو مړ که نو ګورې د قوم نه بیا ځان نشي خلاصولی لار د تجارت به درته بنده کړي نو پرېښو نو نبي علیه السلام مبارک ته راغی د وینو شول پوړ حضور پاک مبارک تسلي ورکړه وی د خپل کلي د خپل وطن ته خپل حق دې پوره کړه او چې کله زما ایمان او اسلام او دین غالب شي بیا به راځي لاړ خپل قوم چې قوم ته لاړ قوم ته دعوت ورکړه د ایمان چې ای قومه ما چې کوم سړی ولید ډېر رښتونی سړی دی د هغه دین ډېر ښکلی دین دی د هغه پیغامات ډېر بهترین او اعلی دي او دا هغه سړی دی د کومو متعلق چې موږ په تېرو شوو کتابونو کې اورو چې د آخرې زمانې پیغمبر به راځي راځئ ایمان پرې راوړئ چې څومره د ده قبیله وه او قوم یې نیم الله په هغه وخت مسلمان کړ نیم مسلمان شو او باقی نیم قوم د ده بیا د هجرت نه پس مسلمانان شوي دي دا کون الله بچ کړل نبی علیہ السلام مبارک چې کله مدینې منورې ته هجرت وکړ ده لږ وروسته هجرت کړی دی مسلمانو په خپل قوم کې تبلیغ کو بیا دې لارځي مدینې منورې ته هجرت یې بیا وروسته کړی او د پیغمبر علیه السلام مبارک خدمت ته کو هیڅ نو دقه یک تنهو
پیغمبر علیہ السلام مبارک سره به هر ځای ګرځېده، د هغه خدمت به یې کو، د هغه خیال به یې ساته. او تېره جمعه درته ما ویلي چې کله د تبوک جهاد د نبي علیہ السلام مبارک ته نو دی ورپسې راوت، د دې یو زوړ اوښ په هغې سور شو، هغه اوښ یې نه ته بد هغه اوښ یې پرېښود او سامان یې په شا که، کرونټی کې سامان ورکړ، راپوګی که او پیاده روان دی نبي علیہ السلام پسې. و یو موقع کې نبي علیہ السلام نه چا تپوس وکړ چې ابوذر نشته. صحابه ورته وی یاره اخو ډېر شوق لرو د جهاد، خو پته نه لګي صاحب په دې لښکر کې خو نه دی راغلی. و یو ځای کې نبي علیہ السلام دمه وکړه، چې دمه یې وکړله اوس دی را روان دی، دوړې خېږي خو لرې دی. نو صحابو نبي علیہ السلام ته وفرمایل وی صاحب یو سړی په دې لاره را روان دی او منډې را منډې وی او ډېرو لویې دوړې پرې راخېږي او زمونږ په تکل کې معلومیږي چې را روان دی. چې نبي علیہ السلام مبارک وکتل، وی لکه دا به ابوذر وي، وی ابوذر دی. خلکو وی لرې دی نو پته به لګي چې را نږدې شو دی. یو صحابي را منډه کړې نبي علیہ السلام ته، وی د الله رسوله زه ګوی کوم چې ته رښتونی پیغمبر یې، تا خو د لرې ځای نه پېژندلې نو تا به ابوذر دی، خو مغه ابوذر دی. راغی نبي علیہ السلام مبارک سره کېناسته، ستړی و، حضور پاک مبارک ځان ته را نږدې کړ او ځان سره یې کېنو، وی ای ابوذره ته به یوازې سفر کوې، یوازې به مرې او د قیامت په ورځ به د الله دربار ته یک تنها یوازې روان. دا خوشخبري وله ورکړه. د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه زمانه کې و، د دې یو صفت و، دا د بل چا نه و. نبي علیہ السلام مبارک ځای په ځای د مال متعلق فرمایلي دي چې مال مه جمع کوئ. اگر چې د نبي علیہ السلام د خبرې دا مطلب نه دی چې مال جمع کول حرام دي، لکه مطلب دا چې مال سره ډېره مینه مه کوئ یا په حرامو باندې مال مه پیدا کوئ، خو د ده دا عقیده او نظریه وه چې د مال جمع کول ګناه ده بس. نو چې داسې به په لاره ګرځېده او د چا به کور جوړ کړی او لږ مزېدار کور به نو ده به د دروازه ډبوله اب وله راووت، یو بړو سپین ږیرو کونټی به ورسره وه، نو سټ ته به یې وله کونټی واچول. د نبي علیہ السلام صحابي او دا کور دی ولې جوړ کړی دی. ابوذر دا به زه اوسېږم په کوم ځای کې، یو کچه کوټه ده ډېره وه که نه، دنیا خو د مسافر مثال دی، سبا چې روانې دا بنګله دې دله جوړه کړې ده، دا فورا روانه که. هغه به وی نه جي دا خو نبي علیہ السلام نه ما تپوس کړی دی، نه نه دا ګناه ده. کونټی به یې نیغه کړه، د درې غزاره به یې موله ورکړل. بل سړي له به ورغه چا سره چې به خشته ښکلې جامې جوړوې، کلک به یې د لاس نه ونیوه، یلکه داسې دي دا زما جامې دي که نه، نه نه ماړه زړې جامې به یې اچولې وې، په دې خو پنځه شپږ جوړې کېږي، په غریبانانو به یې تقسیم کړې وې. دا جګړې وې جګړې وې جګړې وې، خو صحابه به ورسره ډېره زیاته ګزاره کوله، ځکه ډېر زوړ مسلمان دی. دی فرمایي وی د بیت الله په خوا کې ناستم، وی نبي علیہ السلام مبارک وی او فرمایل چې هم الاخسرون، وی زه عالم نبي علیہ السلام ته کېناستم، هم الاخسرون دا چې دا خلک ډېر په زیان او په تاوان کې دي. وی مې چې دا څوک دي؟ من هم یا رسول الله، دا څوک دي؟ دا خو تباه شو. وی ابوذره هغه خلک چې ډېر مالونه جمع کوي. نو دا حدیث اورېد. اوس د نبي علیہ السلام مبارک دا مطلب نه دی چې مال جمع کول ګناه ده، ځکه د پیغمبر علیہ السلام په زمانه کې حضرت عثمان رضی الله عنه پوره مالدارو او د مجاهدینو سره امداد به کو، عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه خو کافي مالدارو امداد به کو، خو د نبي علیہ السلام مقصد دا چې د مال جمع ته ډېره توجه مه ورکوئ او یا په حرامه دا مال مه ګټئ، خو بس د ده ذهن کې دا ګرځېدلې وه چې نه بس مال جمع کول ګناه ده. نو صحابو سره به یې جګړې کولې. د عمر فاروق کې شام ته لاړ، د شام بادشاه چې حضرت معاویه رضی الله عنه، هلته به هم خلکو سره جګړې کولې، چې کوم مالدار به یې لیده بس په کونټۍ به یې ټس ایسته، یا د کونټۍ هغه امریک نه یې به په دې سټ کې اچو او راښکه به. حضرت معاویه رضی الله عنه راوغوښته، وی دا ته څه کوې؟ ولې قرآن کې الله نه فرمایي والذین یکنزون الذهب والفضة ثم لا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. هغه خلک چې سره سپین جمع کوي او د الله په لار کې نه خرج کوي، د مضبوط دردناک عذاب زیری ولا ورکا. یوم یحمى علیها فی نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. د قیامت پر ورځ به دا مالونه الله د جهنم په اور کې ګرم کړي. دا سخت ډرار شروع دی، دا ډرار بند کړه، خو بل دی کې ډرار مصیبت شروع دی، یو کسر پاسې ډرار مه کوه. دا تندي او شاګانې او د املاګانو او په دې باندې داغونه ورکوي. هذا ما کنستم لانفسکم، لکه دام ځان له مال جمع کړو، فذوقوا ما کنتم تکنزون.
ای الله په قرآن حکیم کې دا څه مصیبت موږ له منځله دا ګاډی راغله څه ګاډی سر کړلی غراړې شو مونځ نه کېدی ډرایور ته ډرار دې شروع کړی سړی ها جی بهر کیف خبره مې دې پورې کوله چې مال دا آیاتونه حضرت معاویه رضی الله عنه ته چې هغه ته د دې آیاتونو ذکر وکړه هغه وی نه دا د مسلمان په حق کې نه دي نازل دا خو د یهودیانو په حق کې د آیاتونه نازل دي چې هغوی مالونه جمع کوي نه 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 قسم په خدای چې د هغوی په حق کې نه دي زموږ په حق کې دي حالانکه حدیث پاک کې راځي چې مال څوک جمع کوي ولا ينفقونها فی سبیل الله علماء وایي چې زکات نه ورکوي یا بعض وخت د جهاد ضرورت چې په هغې کې مال نه ورکوي ځکه حدیث کې راځي چې یو سړي مال جمع کړ او زکات یې ورکړ دا مال یې پاک شو خود د آیات هغه ظاهر ته به کتل جګړې به یې کولې معاویه صاحب ګورنر د شام هغه حضرت عثمان ته شکایت وکړ چې د ابوذر نه خلاص کا دې خوا چا سره جګړې کې حتی مام نه پرېږدي حضرت عثمان رضی الله عنه ځان ته وغوښته پرې راویې غواړی چې ځان ته یې راوغوښته و دې دلته مدینه کې به ما سره اوسېږي بلکل تابعدار هم تا سره به اوسېږم چې هلته اوسېده هلته یې جګړې خلکو سره کوي هم په دې تا مال جمع کړه خجامه دې واغوسته دا خشته څاروي دې واغېستل او روزانه جګړې او خلکو به یې لحاظ که او سپینګیري عثمان رضی الله عنه ورته یې داسې کار وکړه چې د مدینې شریفې نه بار یو بانډه د ربضه ورته وایي هغې ربضې ته وځه بس هلته دې راشه به دې غریب کډه کوډه واغېسته یوې ښځه وه یو دیو هغې ربضې ته لاړ چا دې تپوس وکړه وی ګوره وی دا خو یې سره زیاتې وکړو چې د ښار نه یې راوویستې او په دې بانډه کې دې رکړې وی دا د پیغمبر علیه السلام خلیفه دی عثمان وی دې خو لا دې دی وی که په ما یو تور حبشي امیر شي چې د هغه بدشکله انساني هم به د هغه تابعداري کوم تور حبشي بدشکله انسان که مې امیر د هغه به بیا تابعداري کوم دا خو لا د نبي علیه السلام مبارک صحابي دی او د هغه زوم دی او خلیفه دی دې چې څه وایي زه به یې تابعداري کوم په هغه ربضه مقام کې تر مرګه پورې اوسېده د نبي علیه السلام د وفات په وخت کې پیغمبر علیه السلام مبارک ځان ته رانږدې کړ تپوس یې وکړو وی ابوذر څه شو وی صاحب بار دی وی راویې غواړی ګوره د وفات په وخت کې ځان ته یې رانږدې کړ نبي علیه السلام مبارک په کټ کې ملاستو ته دې وی رانږدې شه او دې سینې پورې ولګو په ځان یې راوغورځو ډېر زیات د مجلل او نبي علیه السلام مبارک مجلل ډېر یو بل ته وجړل او په غوږ کې ورته څه خبرې وکړې وی دا ابوذره باروز اوس چا دې تپوس وکړو وی ابوذره ډېره مینه در سره نبي علیه السلام ونه کړه په بیمارۍ کې په ځان راوغورځولې او سینې سره یې پیوستلې څه درته وی په دې غوږ کې پټ وی زه د حضور پاک مبارک راز نه فاش کوم دا زموږ د هغه پټه خبره ده چې ما ته په غوږ کې وکړه په زندګۍ کې به چېرته زه د نبي علیه السلام مبارک راز فاش نه کړم هغې پته ونه لګېده چې په غوږ کې ورته څه ویلي خو مینه خو یې پته ولګېده یو صحابي فرمایي وی په لاره تېرېدم وی یو غلام و ورسره وی چې کومه جامه دا چولې وه هغسې جوړه یې غلامه چولې وه چې کومه ډوډۍ ده خوړه غلام ورسره ناست هم هغه کاسه کې ورسره ډوډۍ خوري وی ما ورته وی چې ابوذره چې کومه جامه تا غوندې غلام لري هغه ورکړې ده دا خو غلامانو له خلک داسې خشته جامې نه ورکوي او چې ته ډوډۍ خورې ځان سره د غلام کېنولې دی دا خو بیل کېنه وه وی ما ته چې نه ما د خپل محبوب پیغمبر نه اورېدلي دي چې کومه جامه اغوندې غلام له مقصې ورکوه نو چې کومه جوړه زما د هغه به زما د غلام وي او چې ته کومه ډوډۍ خورې همغې کې ځان سره غلام کېنوه نبي علیه السلام فرمایي که نه دا نوکران شو مزدوران شو چې تا له پخلي وکړي ځان سره یې کېنوه ځان سره کېنوه او که ځان سره نه کېنی نو چې څه پخ کړي دي هغه تا او لوګې په هغه سړي تېر شوی دی وله ورکه چې بار هغه خیر دی وکړي خو جدا داسې مه کوه چې ته یو شی خورې هغه له بل شی ورکړي دا خو ستا رور دی ته چې کومه جامه اغوندې هغسې جامه د خپل نوکر نه مواله خپل غلام نه دی مواله چې هغسې جامه واغوندې داسې د سنتو د پیغمبر علیه السلام تابعداري به یې کوله او په سنتو باندې به عمل کو په هغه ربضه مقام کې و ببیر او دی دی هلته هم خلکو سره جګړې دي خو که د چا ګډې چیرې دي ورته نصیحتونه کوي چې دا خرڅ که یا دا په غریبانانو تقسیم که که د چا کور دی وایي دومره پیسې دې په وایي لګولې دي دا پیسې غریبانانو له ورکړه نو نورو خلکو وی چې اوس دې خو د دې نه پس مونږ بل خوا به کم خوا ځي بوډا دې سپین یاسې مونږ به کې ځو نو خلکو ته کورونه پرېښودل څوک ته یو خوا لاړل څوک ته بل خوا لاړل ګوره د پیغمبر علیه السلام پیشنګویي ده که نه چې یوازې به مري یو د کور پاتې شو
پر بده کې یو د کور پاتې چې کله پروت بیمار دی نه ښځه ورته وایي چې ابوذره په جاړه شو ته ښځه وی ولې جاړې وی جاړم په دې چې یو جوړه ستاره چې تا اغوستې ده او بله جوړه زما ده چې ما اغوستې ده نو که ته مړ شو نو کفن په دې د کوم ځای نه راوړم سوال خو ګناه ده او حرام دی دی ورته نصیحت کوي چې ښځې د دنیا فاني ژوند دی هېڅ پروا مه کوه هېڅ چې خفه نه شي او چې زه کله مړ شم نو زما یقین دی چې ما له به رب العالمین د کفن انتظام کوي وی چې مړ شي جنازه به دې څوک کوي قبر به دله څوک کنی ځکه په دې کلي کې خو یو ځای مو یو دی خلک خو موږ نه وتښتېدل وی انشاءالله زما د امید دی چې زما قبر کنستل د دې انتظام به مله وکړي او زما جنازه به انشاءالله هغه کس کوي چې کوم د نبي کریم صلی الله علیه وسلم زړه ته ډېر نږدې وي واقعي وي همغسې وشوه وی دی بیمار دی وی زه بهر ووتم داسې یو غونډی و په غونډی ختم چې څوک ګورم چې راشي دا سړی راته مري چې د ده د هغه کفن دفن خدمت را سره وکړي وی چې غونډی ته وګورم څوک نه واپس خاوند له راشم د ده تیمارداري کوم اوبه دي پکار او د ځان کدن دی بیماري ده وی بیا غونډی له ورځم وی دې کې مې یو ډله ولیده وی چې ډله مې ولیده هغوی رالل وی ما ته وی چې خورې یا ترورې ته څه منډې دې جوړې کړې که دلته خېجې کله هلته وی چې زما خاوند دی بیمار دی او اخیري بیماري یې ده نو که تاسو مهرباني وکړه رالی د ما د خاوند خدمت هم وکړو وی ستا خاوند څوک دی وی موږ ما ورته وی چې پلانکې دی وی هغه د پیغمبر علیه السلام صحابي ابوذر نږدې سړی مې چې او بس هغوی رالل ډېره شو د وفات د بیمارۍ خدمت هغې خلکو وکړه بهترین قسم کفن هغې خلکو راکړه چې دې کله وفات شو او د وفات نه لږ غوندې مخکې په دغه ډله کې چې دا کومه په لار روانه وراله یو سړی و راغی حضرت ابوذر رضی الله عنه ته ورته رغاړه وه چې ور پرېوت او ډېرې یو بل ته وجړل او هغه سړی ورته وایي چې ای ابوذره ته خو د دنیا نه روانې او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره ملاقات به هم کې نو ستا د قسم چې په ما سلام به په نبي کریم صلی الله علیه وسلم وي وی هغه سړی ته اخوا شو ابوذر ورته وایي چې زما جنازه به هم ته کې اخوا شو وی زه ورغلم خپل خاوند له ابوذر نه چې دا سړی څوک و چې په تا را پرېوته او تیم ښکل کړی او تام ښکل کړه او غوږ کې راته څه خبرې مو کړې وی ښځې ما تا ته نه وي چې زما جنازه به هغه کس کوي چې د پیغمبر علیه السلام ته ډېر نږدې وي مې چې دا سړی څوک دی وی دا عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه دی الله قافله کې ولا هغه راوسته بیا وفات شو خبرې ولا وکنسته همدغې قافلې او په هغه ځای کې عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه د جنازه وکړه او په هغه ربضه مقام کې دفن شو هلته اوس هم قبر دی ورونو دا زموږ د صحابه کرامو ژوند و هغه صحابي چې د نبي علیه السلام پنځم مسلمان دومره تکالیف هغه تېر کړل او برداشت یې کړل د دنیا ژوند ولاړ تېر شو حالانکې دومره دولتونه او مالونه صحابو له په دې اخر وخت کې راغلل چې عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه کله وفات کېږي دا هغه څومره مال دا جهادونو کې غنیمتونه ولا رالل تجارتونه به کول هغه مالونه ولا رالل نو دا د څلور بیبیانې وي نو هغه یو ښځی وایي چې داسې کال چې د ما په میراث کې کوم پوره حق کېږي هغه نه غواړم په جایداد کې چې مې کوم حق دی هغه هم نه غواړم په ګډو چیلو کې چې مې کوم حق دی هغه هم نه غواړم په غلامانو مریانو کې مې چې کوم حق دی هغه هم نه غواړم په کورونو کې مې چې کوم حق دی هم نه غواړم او په نقد مال کې چې د ما کې کوم حصه کېږي هم پوره نه غواړم بدله غوندې راکېدله نو چې څلور ښځې وي د یوې ښځې اتم حصه کېږي چې اولادې وي نو چې څلور ښځې هغه اتم او په څلورو تقسیمې نو دوه دېرشمه حصه بیا کېږي د دې ښځې دوه دېرشمه حصه کېده نو هغه دوه دېرشمه پوره حصه هم نه غواړي وی لږ غوندې راکې نو څلور نیمې شلې زره دینار یې وله ورکړه دینار څونه قیمتي شی د سرو زرو څخه ده دا څلور نیمې شلې زره اشرفې دینارونه دی په نقد مال کې مې څه نه ووي دا لږ غوندې راکې راله نو که دا هغه ټول مال لم شي او 32 حصه شي نو څلور نیمې شلو زره له په دوه دېرشو کې زره ورکړه نو پته به ولګي چې څومره مال دی دومره صحابه مالدار شوي دا نه چې مال ولا نه راته لیکن محبت یې نه ساته د مال سره مال رونو ګټل دا ثواب کار دی چې په ښه نیت یې ګټې چې په دې کې به زکات ورکم د غریبو سره به امداد وکم حج به پکې وکم عمره به پکې وکم طوافونه به پکې وکم
مسکینانو سره به امداد وکم. داسې مال ګټل ثواب دی، داسې مال جمع کول ثواب دی. جماعت په جوړ کم، لار په جوړه کم، دا بل خبره نه ده. د خپل بچو نفقه در باندې فرض ده، غیره به نفقه ورکم، د خلکو د سوال نه په خلاصې. لیکن حرام مال ګټل ګناه ده چې په حرام را جمع کې. نمبر 1 یا مال سره دونه مینه کې چې آخرت په نه پاتې. یاره پرېږده دا مونږ به ماسخوتن په قضا وګرځو، دا ټول مونځونه ماسخوتن وکړو، نو چې آخرت په نه پاتې کېږي، الله په نه یېري، مونځ په نه پاتې، یا حرام ګټې، دا مال جمع کول خطرناک شی دی. ابو ذر رضی الله عنه د مطلق د مال د جمع نه منکر وي، دا ګناه دا هغه خپل تفرد او خپل ریو. قرآن حکیم کې الله فرمایي احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. د خلکو څه خیال دی چې زمونږ په مال او زمونږ په بدن او زمونږ په بچو کې به د الله د دین لپاره قرباني را نشي، صرف په کلمه به بچ کېږو، داسې نه کېږي. د کلمې سره به قرباني ورکړي. اوس مونږ خلکو ته اسانه قرباني ده، اوس خو دا مونږ ته سبق د دې واقع نه معلومېږي. حضرت ابوذر قوم پرېږدي، وطن پرېږدي، هر څه پرېږدي، یو الله لذي مال پرېږدي، یو الله لذي ژوند د غم تېر کړ چې کوم مقرر ژوند دی د هغې نه خو په ژوند کم نه شو، او جنازه پې چا وکړه، الله ولا کم سړی په بندوبست کې راوسته، خښ چا که اخري ملاقات یې چا سره شو، او د حضور پاک مبارک هغه محبت چې په ځان راغورځوه او په غوږ کې ورته پټه خبره کوه ښکلوه، دا چا سره شوي زمارونو. که مالدار یې که غریب یې، د حلالو د رزق سوال د الله نه کوئ، خو چې الله د نه ير نشي. هسې نه چې دوکان، زمینداري، نوکري، نمانځه په وخت کې تا نه مونډ ير کړي، د روژې په وخت کې د نه روژه یېره کړي، یا د شپې د الله عبادت د نه ير کړي. الله دې زمونږ نه راضي شي. که څوک د واده نه مخکې په غوسه کې ووایي چې په ما باندې ښځه طلاقه ده، نو که نکاح تړلي که نه نکاح، نو ښځه خو پې طلاقه شوه، او که نکاح نی تړلې نو نکاح نشته، نو طلاق د کوم ځای نه راغلی. اوس که بشیر ډېر ځله وایي چې ښځه طلاق را نو وایي دی که نه، نه دې جوړېږي. په جومات کې په خلکو سلام اچول څنګه دي؟ که تلاوت کوي یا په مانځه کې مشغولي نو سلام پې ماچو، او که تلاوت نه کوي په مانځه کې مشغول نی نو سلام سنت دی، سلام پې خامخا واچوه. دا د نبي علیه السلام مبارک طریقه. دعا وکړئ یا الله زموږ په حال رحم وکړي، یا الله موږ د آفتونو، مصیبتونو، بلیاتونو په امن کې وساتي. الله تعالی ته معافي وکړي. دا سوال ډېر کوئ چې الله تعالی ته معافي وکړي، او دا سوال هم کوئ ډېره د فتنې زمانه ده، ډېر د مصیبت زمانه ده. دعا کوئ چې الله تعالی زموږ د زنانو، د خویندو، میندو، لونو حیا وساتي، الله دې عزت وساتي، د مسلمانانو د ټولو زنانو دې رب العالمین حیا او عزت وساتي. شکر دې په دې خوشحاله چې زمونږ په دې وطن کې، بلکې زمونږ په دې صوبه کې، که بعضې ښارونو کې نو وي به، خو عموما زمونږ حیا زنانه الحمدلله په حیا کې دي، په عزت کې دي. نو الله دې د دې دا حیا نورم زیاته کړي، الله دې د عزت جامه پې واچوي، او الله دې مونږ د رسوایۍ نه په امن کې وساتي. که د چا مال وي نو الله تعالی دې مونږ له په هغې کې د الله د حق د ورکولو توفیق نصیب کړي. که د چا ني الله یې د حلال رزق نصیب کړي. که څوک قرضداران دي تنګدستي، الله دې هغې له د حلالو مال ورکړي، او زمونږ مالونه دې الله تعالی د خپلې رضا لپاره استعمال کړي. ټول مسلمانان مونږ حاضره جمع الله درنه سوال کوو چې زمونږ د بیت الله حج نصیب کړي، د نبي علیه السلام د روضې مبارکې دیدار هم نصیب کړي، مردگان چې څومره وفات کړي الله دې مغفرت نصیب کړي، او الله زمونږ راضي شي. یا الله زمونږ ګناهونه مونږ ته معاف کړي، زمونږ بیمارانو له شفا ورکړي. زمونږ یو ډېر نږدې ملګری دی د تنګي، زمونږ یو قاري صاحب دی، قاري عبدالباري جان صاحب، هغه بیمار دعا ورته وکړي چې الله تعالی ورله شفا ورکړي. اخر وخت کې دعا وکړئ د زندګۍ په تندګي چې الله زمونږ په خولې دا کلمه نصیب کړي، لا اله الا الله محمد رسول الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، والفوز بالجنة والنجاة من النار،
اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا يا الله وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. گران و محترم اوریدونکو د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب آفتر افزئی په 234 نمبر کیسٹ کې تاسو د حضرت ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ د زندګۍ حالات اوریدل. دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرې گیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. د دې علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د هر جمعې تقریبا هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کېدی شي. ټلیفون نمبر دی 255 29 12.